سلامونه دوستانو. په نننۍ ویډیو کې تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته په آلمان هیواد کې د زده کړو کولو په هکله معلومات درکوم چې څنګه کولی شئ تاسې آلمان ته راسئ او دلته د لیسانس یا ماسټرۍ په کچه زده کړې وکړئ. کوم اسناد دي چې هغه باید تاسې اماده کړئ او هغه کوم پروسیجر ده چې هغه تعقیب شي، او همدارنګه دا ټول معلومات ضروري معلومات چې تاسې ورته ضرورت لرئ. نو د دې لپاره چې ویډیو ډېره اوږده نه شي، ما داسې فیصله وکړله چې یو څو وړې ویډیوګانې به جوړې کړو او دا معلومات به زه داسې تقسیم کړمه په یو څو وړو ویډیوګانو کې، تر څو چې هره برخه ته چې تاسې ضرورت لرئ صرف هماغه ویډیو در سره وګورئ او د دې ته ضرورت پیدا نه شي چې تاسې هر ځل مکمله ویډیو پوره وګورئ. نو ما دا یو څو ویډیوګانې چې زه جوړوم دا د یو پریزنټیشن په شکل کې به درته جوړوم، یو پریزنټیشن جوړوم چې هماغه پریزنټیشن او بیا زه تاسو ته په ویډیو کې تشریح کوم او هغه معلومات به درته درکوم، او تاسې بیا کولی شئ چې له دې نه ځان سره یا یو نوټ ونیسئ او یا همدغسې په ذهن کې در سره وساتئ هغه کوم تګلاره او پروسیجر چې ده، او هماغسې بیا له خیره سره در سره تعقیب کړئ. نو راځئ چې شروع وکړو. تر ټولو اول د یونی اسسټ یا مای اسسټ په نامه دغه دفتر چې ده، د دې په هکله غواړم تاسو ته معلومات درکړم چې دا څه شی ده او څه وظیفه په غاړه لري. یونی اسسټ چې ده یو دولتي اداره ده، دلته د آلمان هیواد په پایتخت برلین ښار کې ده، او د دې ادارې مسؤلیت او وظیفه دا ده چې دا هغه خلک چې د خارجي هیوادونو نه، چې د غیر اروپایي هیوادونو نه، یعنې د آسیایي او یا همدارنګه د نورو هیوادونو څخه غواړي آلمان ته راشي د تعلیم او تحصیل لپاره. نو د دې ادارې وظیفه دا ده چې د هغو خلکو اسناد باید دوی بررسي کړي، هغه اسناد باید ټول وکتل شي او چک شي چې آیا دا اسناد اوریجنل دي او اصلي دي او که نه دي، او همدارنګه دا وکتل شي چې آیا د دغه کس دغه تعلیمي سویه دلته د آلمان د تعلیمي سویې سره په کومه درجه کې راځي. یعنې په دې معنا چې داسې هیوادونه شته چې په هغه کې د لیسانس د کچه په کچه چې یو چا تعلیم کړی هغه دلته په آلمان کې د 12 سره برابریږي، او یا هم شاید د هغه نه هم ټیټ 10 سره برابر شي. نو دا ټول بررسي کول او کتل دا د دغه ادارې وظیفه ده. اوس کله چې تاسې غواړئ د افغانستان نه آلمان ته د لیسانس یا د ماسټرۍ لپاره راسئ، نو دا یو څه اسنادونه دي چې هغه باید د پوسټ له لارې د ادارې ته راولېږئ، او همدارنګه د دې ادارې ویب سایټ ده چې آنلاین په هغې کې یو اکاونټ باید جوړ کړئ او دا اسنادونه به په هغه ویب سایټ کې هم ورته اپلوډ کوئ. نو دوی د تاسې دغه اسنادونه ګوري، د دې مکتب شهادتنامه او یا همدارنګه د نور اسنادونه چې اوس په دې بل سلایډ کې زه تاسو ته وایم چې هغه کوم اسنادونه دي، دا ټول دوی چک کوي او ګوري چې آیا اوریجنل دي او اصلي دي که نه دي. او همدارنګه فرض مثال که تاسې ماسټرۍ لپاره دلته راځئ، نو د لیسانس او سند او د مکتب سند چې دوی ته رالیږئ، د مکتب شهادتنامه، نو دوی چک کوي چې آیا دغه کس د دې لیسانس کچه د آلمان د لیسانس کچې سره معادله ده که نه ده. که چیرې معادله وي نو دوی د دې اجازه تاسې ته درکوي چې تاسې دلته راسئ او د ماسټري زده کړې مو وکړئ، او هغه پوهنتون لپاره چې تاسې اپلای کوئ هغه هم د همدغې ادارې له طریقه کوئ، نو بیا دوی هغه پوهنتون ته هم احوال ورکوي او یو پوسټ ورلیږي چې دغه کس اسناد او هر څه صحیح دي، موږ ته را رسېدلي دي، او تاسې کولی شئ چې اوس که چیرې مثلا خالي سیټ وي
او ګنجایش یي د دې چې تاسو ته پوهنتون داخله درکړي، نو بیا پوهنتون ته دوی وایي چې تاسو د موږ له طرفه دا کس اوکې ده په حساب، تاسې اوس وګورئ چې دلته داخله ورکوئ که نه ورکوئ. بیا که چېرې د پوهنتون خوښه وي نو تاسو ته داخله درکوي. نو د دې خبرې یادونه باید وکړم چې د پوهنتون داخله ورکول هغه د پوهنتون کار ده، هغه د یوني اسسټ کار نه ده. د یوني اسسټ کار صرف د اسنادونو چک کول دي او بررسي کول دي. اوس راځو د هغه اسنادونو لیست ته چې کوم هغه اسنادونه دي چې هغه تاسې باید یوني اسسټ ویب سایټ ته اپلوډ کړئ، او هم د ضرورت په وخت کې که چیرې پوهنتون درنه غوښتي نو بیا تاسې مجبوره یې چې هغه نه تنها اپلوډ کړئ آنلاین، بلکې د پوسټ له لارې المان ته دلته راولېږئ، او تر څو یې دوی دلته چک کړي او بررسي یې کړي د تاسې اسناد. نو دلته په دې سلایډ کې د یوني اسسټ اوس یو بل نوی نوم مای اسسټ هم ورته ایښی ده، چې پخوا د یوني اسسټ په نامه یادېده، خو مای اسسټ هم ورته ویل کېږي اوس. نو دلته دغه سلایډ به له اول سر نه را شروع کړو، چې هغه معلومات تاسو ته واضح او روښانه کړم یو څه. دلته اول کې ما لیکلي چې دلته به یو آنلاین اکاونټ جوړوو موږ او تاسې، چې اوس به هغه ویب سایټ زه تاسو ته لږ وروسته در وښیم چې چېرته تاسې کولی شئ آنلاین اکاونټ جوړ کړئ، او هغه پروسه یې ډېره ساده ده، هېڅ مشکل نه لري. ښه، کله مو یو آنلاین اکاونټ جوړ کړ، د هغه نه وروسته به دغه لاندیني اسناد به په دې ویب سایټ کې موږ او تاسې اپلوډ کوو. تر ټولو اول د مکتب شهادتنامه ده، د 12م صنف شهادتنامه سکین به یې کړو، د سکینر په واسطه یو PDF فایل به ترې جوړ کړو او د ویب سایټ کې به ورته اپلوډ کړو. دوهم د لیسانس ډیپلوم ده، که چېرې تاسې د ماسټري لپاره دلته غواړئ راسئ، ماسټري زده کړې کوئ، نو طبعا معلومه خبره ده چې لیسانس به مو کړی، نو هغه د لیسانس ډیپلوم به اپلوډ کوئ دلته. او دریم ده CV، یوه CV به خپله جوړه کړئ مکمل، او په هغې کې هر څه معلومات ولیکئ. او که چېرې مو لیسانس کړی نو طبعا د لیسانس په دورې کې به هغه پروژه کړي، په آخر کې چې کومه په حساب هغه پروژه سرته رسول کېږي د آخري کال، د هغه په هکله معلومات ورکوي. او د هغه نه بغیر په داخل د لیسانس دورې کې که چېرې تاسې څه ورکشاپونو کې برخه اخیستي او څه سیمینارونو ته تللي یئ او د هغه اسناد در سره یي، هغه به تاسې په CV کې صرف یادونه وکړئ. او همدارنګه هغه اسناد دلته لاندې بیا ما ذکر کړي دي چې هغه هم بیا باید اپلوډ سي، PDF فایل ترې جوړ سي. نو CV نه وروسته راځو د ژبې سند ته. د ژبې سند باید تاسې سره یي او هغه باید اپلوډ کړئ. د دې ژبې سند په هکله باید دا خبره زه روښانه کړمه. په آلمان کې تاسې کولی شئ چې هم په انګلیسي ژبې درس ووایئ او هم په الماني یا جرمني ژبې درس ووایئ. د جرمني ژبې لپاره چې تاسې که چېرې د تاسې د ژبې یا دغه کوم کورس چې تاسې دلته وایئ، کومه رشته چې وایئ، که چېرې د هغه په الماني ژبه باندې وي، نو هماغه د پوهنتون په ویب سایټ کې به هغه مشخص وي چې کومه درجه سند باید تاسې ولرئ، کوم لیول سند باید تاسې سره وي، تر څو تاسې دلته راسئ او هغه خپلې زده کړې وکړئ په هغه باندې. چې عموماً که چېرې یوه رشته مکمله په الماني ژبه باندې نو د C1 یا C1 چې په انګلیسي کې ورته وایي، د هغې ژبې سند باید تاسې سره وي. هغه ژبه تر هغې لیول او درجې پورې هغه ژبه باید تاسې هملته زده کړئ، امتحان یې هملته په افغانستان کې ورکړئ، سند ترلاسه کړئ، او هغه سند باید دلته د یوني اسسټ په ویب سایټ کې هم اپلوډ کړئ. او همدارنګه پوهنتون بیا د یوني اسسټ له طریقه خبرېږي چې دې سړي سره د C1 سند شته، نو بیا تاسې ته هغه ایډمیشن یا داخله درکوي. او که چیرې د تاسې رشته په انګلیسي ژبه باندې د پوهنتون په ویب سایټ کې هلته مشخص وي چې دا د انګلیسي ژبې باندې د سند دا رشته، نو بیا باید د انګلیسي ژبې سند تاسې ولرئ چې هغه عموما د IELTS یا IELTS چې ورته وایي، چې اکثره خلک IELTS هم تلفظ کوي. د IELTS سند باید تاسې ولرئ چې اکثره پوهنتونونه 6.5 سکور په هغې کې غواړي. ټوټل سکور د IELTS 9 وي، د 9 نه چې اقلا 6.5 تاسې ولرئ. او یا د TOEFL
TEFL یا ټافل چې اکثره خلک یې تلفظ کوي. که چیرې د ټافل سند ولرئ هم صحیح ده. او د هغه نه بغیر فکر کوم د کیمبریج هم د ژبې امتحان اخلي د انګلیسي ژبې. که چیرې د هغه سند ولرئ، لیکن دغه آیلټس یا ټافل عموما دغه مشهوره او دغه هغه غټ په اصطلاح اسناد دي. د دغه دواړو نه چې یو تاسې ولرئ نو کولی شئ چې د هغه په طریق د هغه له لارې نه تاسې بیا داخله یا اډمیشن لاسته راوړئ. نو دغه د ژبې سند به تاسې دلته د یونیاسس په ویب سایټ کې هم اپلوډ کوئ د PDF په شکل. بل د هغه نه وروسته د پاسپورټ کې اقلا باید 6 میاشتې نه زیات وخت وي، یعنی تمدید پاسپورټ به یې چې وخت پکې زیات وي. حتی بعضې پوهنتونونه دا غوښتنه تاسې نه کوي چې د دې کورس چې څومره دوره هم چې دا فرض مثال ماستري ده نو 2 کاله به وي، نو د دې کورس د دورې پورې مکمل چې هر څومره د تاسې کورس یا دغه رشته وي هغومره وخت باید د تا په پاسپورټ کې، یعنی په دې معنی که چیرې تا ماستري 2 کلنه ماستري نو اقلا پاسپورټ دې باید 2 کاله وخت ولري او د 2 کالو نه کم وخت باید پکې نه وي. خو بیا هم هغه د پوهنتون نه تر پوهنتون پورې دا قوانین فرق کوي. خو زه به دومره درته ووایم چې اقلا 6 میاشتې نه زیات وخت باید په پاسپورټ کې تر څو تاسې ته بیا سفارت ویزا درکړي. د هغه نه وروسته د سپارښتنې خطونه یا ریکمنډیشن لیټرز دي چې دا پوهنتون کې پروفیسر نه اخیستل کېږي، استادان یې ورکوي. 2 یا له 2 نه زیات 3 لا ښه خبره ده، که نه اقلا 2 ریکمنډیشن لیټر یې باید تاسې د استادانو نه راواخلئ چې په هغه کې تاسې ته استاد لیکلي چې دغه کس موږ دغې رشتې لپاره ریکمنډ کوو، پوهنتون ته یې لیکي یا نه هغه استاد. نو دغه د ریکمنډیشن لیټر یا د سپارښتنې هغه خطونه دا باید د 2 یا 3 استادانو نه تاسې راواخلئ او دا هم باید د PDF په شکل دلته اپلوډ کړئ. او که چیرې بیا غواړئ چې په هغه فارمیټ باندې ځان پوه کړئ چې ریکمنډیشن لیټر څه رقم فارمیټ لري، څنګه شکل لري، کولی شئ په ګوګل کې در سره وګورئ. که نه داسې هم د تاسې کار نه ده، تاسې باید ونه لیکئ، استاد یې لیکي نو هغه استادان بهتره پرې پوهېږي. صرف چې تاسې غوښتنه ترې وکړئ نو بیا هغوی درته برابروي او بیا درته درکوي. د هغه نه وروسته د ډیپلوم د درجه بندۍ سند ده یا یونیورسټي ګریډینګ سیسټم چې دا داسې یو سند ده یا سرټیفیکیټ ده چې په دې کې د دې پوهنتون د درجه بندۍ یا د دې ګریډینګ سیسټم پکې واضح شوی. که چیرې تاسې په افغانستان کې درس نه یې ویلی، تعلیم مو په بل ځای کې کړی لکه په هندوستان کې او یا کوم بل خارجي هیواد کې، نو په د بعضې نورو هیوادونو کې د فیصدۍ سیسټم نشته لکه په افغانستان کې، او هلته د CGPA سیسټم ده. نو بیا هر پوهنتون د CGPA د سیسټم لپاره خپل یو ګریډینګ سیسټم یا هغه درجه بندۍ سیسټم لري چې هغه CGPA چې تاسې هر څومره اخیستي هغه بیا په 100 کې ضربیږي تر څو یې تاسې فیصدۍ ته تبدیل کړئ. او دا قوانین بیا د یو سند په ترڅ کې پوهنتون نه که چېرې تاسې غوښتنه وکړئ هغوی درته هغه په هغې کې واضح کړي او هغه سند یا هغه سرټیفیکیټ هر پوهنتون نه کولی شئ تاسې خپل پوهنتون نه لاسته راوړئ تر څو چې هغه ضرور په دې ده چې دلته یونیاسس ته یې ولېږئ، اپلوډ یې کړئ. چې دلته په آلمان کې د CGPA په ټول اروپا کې البته د CGPA سیسټم بل رقم دی، یعنی په د هند مثال که چې تاسې درکړم په هندوستان کې د 10 نه د CGPA سیسټم دی. د 10 CGPA سیسټم په دې معنا چې ته میکسیمم 10 CGPA وړلی شې، نو د هغه نه چې هر څومره CGPA تا وړې وه، که 7 وه 8 وه 9 وه یا هم 10 دې وړې وه. او په آلمان کې د 4 CGPA سیسټم دی، یعنی 1 2 3 4 هغه 4 میکسیمم یعنی هغه ټیټ ترین سکور ده. نو د دې لپاره دوی د یونیورسټي ګریډینګ سیسټم یا درجه بندۍ دغه سند غواړي تر څو دوی بیا هغه خپل CGPA سیسټم یا ګریډینګ سیسټم ته واړوي او معلومې کړي چې د تاسې
دغه فیصدي یا دغه نمرې چې دي د آلمان د نمرو د قانون په حساب څومره نمرې دي او په کومې درجې کې راځئ تاسې. د هغه نه وروسته نور اضافي اسناد دلته ما لیکلي لکه ورکشاپونه، سیمینارونه وغیره کې هم اشتراک کړی، کوم کورسونه هم کړي د خپل لیسانس درس سره په څنګ کې بعضې کورسونه اکثره وخت سړی کوي، سافټویرونه چې مو ویلي یا هر څه چې کړي هغه هم تاسې کولی شئ چې په دې ویب سایټ کې د پی ډي اف په شکل دا ټول اسناد سره راجمع کوئ او راورته اپلوډ یې کوئ. د هغه نه وروسته د تشویقي خط یا د لیټر اف موټیویشن چې ورته وایي په انګلیسي کې، دا باید تاسې په خپله ولیکئ او اکثره پوهنتونونه یې غواړي. په دې خط کې دا لیکل کېږي چې ولې زه غواړم دغه رشته ووایم او همدارنګه ولې په دې پوهنتون کې غواړم زه رشته ووایم. نو هغه علتونه به تاسې ورته واضح کوئ، ورته بیانوئ به چې ولې تاسې دا رشته ویل غواړئ او ولې دې پوهنتون ته تاسې غواړئ چې راسئ. چې د هغه هم هغه فارمټ بیا تاسې په ګوګل کې پیدا کولی شئ تر څو ځان پرې پوه کړئ چې په کوم رقم شکل لري دغه لیټر اف موټیویشن او څنګه باید ولیکل شي. خو دې خبرې یادونه باید زه وکړم چې دا خط باید تاسې له ګوګل نه کاپي او پیسټ نه کوئ او په خپله به یې لیکئ، خو صرف هغه فارمټ یې هلته وګورئ تر څو چې پرې پوه شئ چې څه رقم شکل لري او څنګه باید ولیکل شي. او اکثره وخت د پوهنتونونو په ویب سایټ کې هم تاسې هغلته فارمټ پیدا کولی شئ، په هغه کې ډېر په منظم ډول دوی تشریح کړي چې د لیټر اف موټیویشن څه رقم لیکل کېږي او کوم شیان باید پکې ذکر شي. او د هغه نه وروسته د آخر کې ما لیکلي چې عکس یو دانه خپل تازه عکس، پخوانی عکس نه وي، اوسنی یو عکس وي، لکه د پاسپورټ لپاره چې اخلو په دغسې شکل باندې یو عکس باید واخلو او هغه هم باید د ویب سایټ ته اپلوډ کو. نو دغه اسناد باید ټول موږ او تاسې آنلاین اپلوډ کو د یونیسسټ ویب سایټ ته او هم یې فوټوکاپي وباسو. خو دا خبره دې هیره نه وي، د تاسې ته باید ذکر کړم چې په هغه وخت کې به فوټوکاپي باسو او یونیسسټ ته به رالیږو د پوسټ له لارې چې که چیرې پوهنتون یې غوښتنه کړي. اکثره پوهنتونونه وایي چې هم یې تاسې آنلاین اپلوډ کړئ او هم یې فوټوکاپي وباسئ را ویې لیږئ. نو که چیرې دا درنه غوښتي نو بیا به تاسې دا ټول اسناد د پی ډي اف په شکل یونیسسټ ویب سایټ ته اپلوډ کړئ او بیا به فوټوکاپیان یې وباسئ او دارالوکاله ته به لاړ شئ، هغلته به دا ټول اسناد باید تصدیق کړئ. دا یو ډېره مهمه خبره ده چې دا له ذهنه ونه وځي. ساده فوټوکاپي نه کېږي چې تاسې په یو کاغذ کې واچوئ او آلمان ته راولېږئ او ووایئ چې بس دا به اوس تایید شي. نه، دا هېڅکله نه تاییدېږي. تاسې به فوټوکاپي د ټولو اسنادو وباسئ، د هغه نه وروسته به دغه اوریجنل اسناد له دې فوټوکاپي سره یو ځای دارالوکالې ته لاړ شئ. دارالوکاله په کابل کې هغلته تاسې پوښتنه وکړئ چې په کوم ځای کې ده. دارالوکالې ته چې کله لاړئ هغلته هغوی د اوریجنل اسناد د تاسې ګوري، د هغه نه وروسته دغه فوټوکاپیانې بیا هغوی تصدیقوي، هغه مهر او ټاپه پې لګوي. د هغه نه وروسته به چې کله هغوی دا تصدیق کړل په دارالوکاله کې، بیا به یې تاسې د پوسټ له لارې آلمان ته رالیږئ دلته د یونیسسټ دفتر ته. او د یونیسسټ دفتر ادرس دغه ادرس ده چې دلته ما تاسې ته لیکلی یونیسسټ ایفاو 1150 دا هغه کوډ ده د هغه منطقې. برلین د نوم دا د ښار نوم ده، جرمني د خپله د هیواد نوم ده. نو دا به ټول تاسې مکمل ورته ولیکئ په هغه لفافه باندې یا په کاغذ باندې چې په کوم کې تاسې اسناد پراته دي او بیا کولی شئ چې د دې هغه شرکتونه چې دا اسناد او دا سامان اروپا ته رالیږي انتقالوي، هغوی سره په تماس کې شئ او دا اسناد دلته راولېږئ. چې ما خپله څومره معلومات چې تاسو لپاره کړي دي نو دوستان راته وویل چې د ټي ان ټي په نامه شرکت چې په کابل کې ده هغه تر ټولو کمې پیسې وایي هغوی اخلي او په کم مصرف باندې کوي. د تاسې اسناد تاسې کولی شئ دلته راولېږئ. که نه د هغه نه بغیر د ډي ایچ ایل شرکت هم شته او یا نور بعضې شرکتونه دي چې هغوی هم دا کار کوي. ښه، د دې نه وروسته دا خبره باید درته واضح کړم چې دغه یونیسسټ یا مای اسسټ کې چې موږ او تاسې دا آنلاین اکاونټ جوړوو او یا د هغه نه وروسته بیا د اسناد دلته رالیږو
نو د دې اسنادو تاییدي او همدارنګه د یونیاسسټ له طریقه موږ او تاسې یو پوهنتون ته خپل اپلیکیشن ورلیږو د داخلې لپاره. یعنی په هغه د ویډیو په سر کې ما تاسو ته ویلي چې د یونیاسسټ د موږ او تاسې اسناد تاییدوي او همدارنګه د یونیاسسټ وظیفه دا ده چې د موږ اپلیکیشن پوهنتون ته فارورډ کړي، پوهنتون ته یې ورولېږي چې دغه کس غواړي تاسې په پوهنتون کې داخله واخلي. د هغه نه وروسته د داخلې ورکول یا نه ورکول هغه د پوهنتون کار ده، لیکن دغه د اپلیکیشن لیږل او د اسنادو تاییدول د یونیاسس کار ده. نو دا اسناد چې موږ ته تاییدوي او همدارنګه دغه اپلیکیشن چې یونیاسس د موږ پوهنتونو ته لیږي، د دې ټولو کارونو په مقابل کې دوی یو څه فیس چارجوي، یو څه پیسې اخلي، یعنی دا کار مفته نه کوي موږ ته. نو په اول سر کې چې موږ تاسې نوی اکاونټ جوړو، د نوم ثبت یا ثبت نام چې موږ تاسې په یونیاسس کې کوو او یو آی ډي موږ ځان ته جوړوو او یو اپلیکیشن که موږ تاسې لیږو، یعنی یو پوهنتون ته صرف یو اپلیکیشن چې موږ لیږو د یو پوهنتون لپاره، دا 15 یورو مصرف لري او 15 یورو فیس ده. یعنی 15 یورو چې موږ یونیاسس ته تحویل کړو، نو دغه په مقابل کې د موږ تاسې آی ډي جوړیږي په یونیاسس کې او دغه یو اپلیکیشن یو پوهنتون ته راته لیږي. د هغه نه وروسته دلته ما لاندې لیکلي پاتې نور په دې معنا چې که چیرې موږ غواړو د یو نه ډېرو پوهنتونونو ته داخله وکړو، فرض مثال یو نفر 5-6 پوهنتونونو ته اسناد لیږلي دي او وایي چې ګورم چې هر یو ماته داخله راکړه، یعنی داسې خو نه کېږي که نه چې تاسې 10 پوهنتونونو ته اسناد ولېږئ او 10 واړه ټول داخله درکړي. شاید په دې 10 کې یو یا دوه تاسې ته داخله درکړي، هغه نور تاسې ته رد درکړي او داخله در نه کړي. نو د دې لپاره خلک د یو نه زیاتو پوهنتونونو ته اسناد لیږي. نو که چیرې تاسې هم د یو پوهنتون نه زیاتو پوهنتونونو ته اسناد غواړئ ولېږئ او داخلې لپاره عریضه ولېږئ، اپلیکیشن ولېږئ، نو د بل هر پوهنتون په مقابل کې بیا یونیاسس تاسې نه 10 یورو اخلي. یعنی که دویم پوهنتون ته لیږئ 10 یورو به تحویلوئ، که بیا وایئ چې یو بل پوهنتون ته هم لیږم چې 3 پوهنتونه سي، نو بیا 10 یورو تحویلوئ. همداسې چې هر څومره پوهنتونونو ته تاسې غواړئ اپلیکیشن ولېږئ، لیږلی شئ، کوم مشکل نشته، خو د هر پوهنتون په مقابل کې به تاسې 10 یورو تحویلوئ. او د دې خبرې یادونه هم باید وکړم دوستانو چې اکثره رشتې داسې دي او اکثره پوهنتونونه په المان کې دي چې هغه د یونیاسس له لارې نه بلکې ډایرکټ پوهنتون ته عریضه لیږل کېږي، اپلیکیشن د داخلې لپاره لیږل کېږي او هغه بیا مفت دي، هغه بیا هېڅ پیسې نه غواړي. یعنی که چیرې تاسې کوم پوهنتون او کوم ښار خوښي او غواړئ چې دغه ښار ته او دغه پوهنتون ته او د دې رشتې لپاره زه غواړم لاړ شم المان ته، نو هغه اول چک کوي چې آیا هغه په یونیاسس په لیست کې ده که نه ده. که د یونیاسس په لیست کې هغه پوهنتون موجود و، نو دا په دې معنا چې تاسې به بیا دغه پیسې تحویلوئ. او که چیرې هغه د یونیاسس په لیست کې موجود نه و، نو هغه پوهنتون بیا مفت ده. یعنی مفت په دې معنا چې اپلیکیشن د داخلي اپلیکیشن لپاره هغه بیا پیسې نه اخلي او هغه ته تاسې کولی شئ چې مفت آنلاین تاسې هغوی ته اپلیکیشن راولېږئ د انټرنیټ له لارې او هېڅ پیسې به ورته نه تحویلوئ. او د دې په هکله به بیا زه په آینده کې یو ویډیو ورته جوړه کړم چې دا څنګه چک کول کېږي، څنګه کولی شئ تاسې چک کړئ چې یو پوهنتون د یونیاسس سره تړلی پوهنتون ده او یا که مستقله ده او ځان ته ده. اوس یې که چیرې دلته ذکر کړو نو دا ویډیو به ډېره اوږده شي. ښه راځو مخته سلایډ ګورو چې په هغه کې څه شی دي. په دې سلایډ کې دلته موږ تاسې ګورو DAAD یا ډاډ چې اکثره خلک ورته وایي. دا د DAAD ویب سایټ چې لږ وروسته غواړم تاسو ته ذکر در وښیم چې څنګه په دې کې تاسې د رشتو او د پوهنتونونو په هکله معلومات لاسته راوړلی شئ. نو راځو تر ټولو اول به د دې معرفت درته کوم چې دا څه شی ده. DAAD چې دا Deutsche Akademische Austauschdienst چې DA او دغه آخر کې dienst D ده که نه، نو دا په انګلیسي کې که چیرې موږ تاسو ترجمه کړو جرمن اکیډمیک ایکسچینج سروس ده چې په پښتو کې
که چیرې زه اشتباه نه یم نو تقریبا همدغه معنی یې راځي چې د المان اکاډمي بدلون خدمات په نامه دا یو دفتر ده چې په دې کې دوی بیا ډېر یو په ټوله دنیا کې دا دفترونه لري. په افغانستان کې هم د ډي ای ډي یا ډاډ دفتر شته چې دوی بیا هر کال سکالرشپونه او بورسونه ورکوي خلکو ته، افغانانو ته هم بورسونه ورکوي. که چیرې د دوی له طریقه تاسې راسئ دلته تحصیل لپاره نو بیا دوی تاسو ته دلته د اوسېدا او د خوراک د ټول مصارفات هم دوی درته درکوي او د ټول مصارفات هم بیا دوی په غاړه اخلي. او د دوی ویب سایټ چې کوم چې په انټرنیټ کې دا ډېر یو معلوماتي ویب سایټ ده چې په هغې کې تاسې ټول د پوهنتونونو په هکله او همدارنګه د رشتو د کورسونو په هکله معلومات لاسته راوړلی شئ چې هر کورس تاسې غواړئ، هره رشته غواړئ په ډېر تفصیلي ډول هغلته معلومات پراته دي او کولی شئ چې دغه ویب سایټ نه تاسې ډېره استفاده وکړئ د دې لپاره چې تاسې د خپلې خوښې وړ پوهنتون او یا هماغه رشته او هغه کورس ځان ته پیدا کوئ نو بیا د ډي ای ډي ویب سایټ یې تر ټولو بهترینه لاره ده. اوس به راسو د ډي ای ډي ویب سایټ او همدارنګه د یوني اسسټ ویب سایټ به زه تاسو ته عملاً په انټرنیټ ایکسپلورر کې لږ در وښیم تر څو تاسې هغه د یوني اسسټ آی ډي جوړول کې درته اساني شي یو څه. نو دلته که چیرې موږ او تاسې ګوګل کروم ته راسو، دلته ګوګل خلاص کو نو دلته تاسې کولی شئ چې ورته ولیکئ یوني اسسټ. یوني اسسټ دلته راغی، په دې باندې کلیک کئ، دلته دغه اول لینک باندې به کلیک کئ یوني اسسټ چې کله خلاص کئ نو دغه د یوني اسسټ ویب سایټ موږ ورته خلاص شو. دا اوس فعلا په الماني ژبه ده، که چیرې تاسې په الماني ژبه باندې نه پوهیږئ او غواړئ چې په انګلیسي ژبه باندې یې کوئ نو دغه کونج ته به راسئ، دلته دغلته د بیرغ نښه چې ده په دې باندې چې کلیک کوئ نو انګلیش ته به یې تبدیله کوئ. کله چې انګلیش ته تبدیله کړه نو دغه ویب سایټ دغسې درته خلاصیږي. دلته تاسې ټول معلومات د دې ویب سایټ په هکله او همدارنګه د پوهنتونونو په هکله لاسته راوړلی شئ چې تاسې خپله لږ په دې کې ریسرچ وکئ او لږ یې وګورئ نو ډېر معلومات لاسته راوړلی شئ. اوس که چیرې دا ټول ویب سایټ زه په همدې ویډیو کې تشریح کړمه نو بیا به ویډیو ډېره زیاته اوږده شي. صرف هغه مهمې خبرې ته غواړم چې دلته زه اشاره وکړم او هغه دلته دغه هاو ټو اپلای ده. کله چې تاسې هاو ټو اپلای باندې کلیک وکئ نو دلته به راسئ اپلای آنلاین ته، دغه څلرم نمبر ته اپلای آنلاین په دې باندې چې کلیک وکئ دغه سفر ته خلاصیږي او د هغه نه وروسته دلته دغه اول لیکلي رجسټر ان مای اسسټ. مای اسسټ په د یوني اسسټ کې د تاسې هغه کوم ویب سایټ د تاسې کوم اکاونټ چې جوړیږي نو هغه اکاونټ ته بیا مای اسسټ ویل کیږي. چې کله تاسې په رجسټر باندې کلیک کړئ د هغه نه وروسته باید تاسو ته دغسې یوه صفحه خلاصه شي کریټ نیو اکاونټ. نو په دې کې به تاسې ایمیل ورکئ، هماغه ایمیل به یو ځل بیا لاندې بیا ورکئ، د هغه نه وروسته به یو پاسورډ ورکئ او پاسورډ به یو ځل تکرار کئ، دلته تکرار بیا به یو ځل دلته دوباره ورکئ. د هغه نه وروسته په دې کلیک وکئ او کریټ نیو اکاونټ باندې به کلیک وکئ. د هغه نه وروسته تاسې اکاونټ جوړیږي ډېر زر، دا هیڅ سختي نه لري، آنلاین اکاونټ ډېر زر جوړیږي او هیڅ مشکل نه لري. خو کوشش وکئ چې ټول معلومات هم صحیح او نوم به هم هغه نوم ورکوئ چې هغه هم په د اسنادونو کې په کوم شکل ده چې هغه کې څه اشتباه او غلطي درنه ونه شي، په پاسپورټ کې او په اسنادو کې هم چې کوم نوم ده او ادرس او دا ټول معلومات به بالکل صحیح ورته ورکوئ. او هغه د فیسونو په هکله چې ما تاسو ته وویلې هغه هم تاسې کولی شئ چې دلته په یوني اسسټ ویب سایټ کې وګورئ. دلته دغه د فیسونه لیکلي دي، دا تاسې کولی شئ خپله ولولئ. costs for the first desired course of study 75 یورو، 15 یورو دي د اول کورس لپاره چې دا هغه د ثبت نام او د یو کورس د یو او اپلیکیشن اول کې دوی 15 یورو اخلي. د هغه نه وروسته دلته لیکلي for each additional desired course of study، د هغه نه وروسته بل هر کورس نورو څومره کورسونو ته تاسې اپلای کوئ په مقابل کې به 10 یورو نورې تحویلوئ. نو دا و د یوني اسسټ په هکله داسې په لنډ ډول معلومات. اوس به دلته راسو د ډاډ یا ډي ای ډي
ویب سایټ به یو ځل خلاص کو. دلته ګوګل کې که موږ تاسې ورته ولیکو DAAD نو دغه دغه اول یې راته خلاص که دا د ډاټ په نامه د ویب سایټ DAAD.DE په دې باندې چې کلیک وکړو دغه هلته پاس کونج کې تاسې کولی شئ چې ژبه بدله کړئ. اوس فعلا ژبه انګلیسي الماني ده نو EN باندې چې زه کلیک کوم نو ژبه به په انګلیسي باندې تبدیله شي. دلته په دې کونج کې دغه اول سټډي اینډ ریسرچ ان جرمني په دې باندې به کلیک وکړو. په دې هم چې کله کلیک وکړو دا هلته دا ټول ډېر معلوماتي ټیبونه دي. دلته د هر څه تاسې ته ښکاري او دا ویب سایټ کې تاسې ډېر زیات معلومات لاسته راوړلی شئ. خو دغه یو شی چې ډېر مهم دی دلته به زه اشاره وکړم کورسز آف سټډي او ډیګري پروګرامز ان جرمني په دې باندې چې کله موږ تاسې کلیک وکړو نو دا صفحه به راته خلاصه کړي. دلته تاسې کولی شئ چې هره رشته تاسې وغواړئ دغه رشتې په هکله د ټولو رشتو نومونه دلته ذکر شوي او تاسې د خپلې خوښې وړ رشته دلته انتخاب کړئ. تر ټولو اول کومه ډیګري لپاره تاسې غواړئ وایي چې دلته سرچ وکړئ بیچلر ده او یا که هم ماسټر ده. دلته لاندې فرض مثال موږ تاسې به راسو ماسټر به انتخاب کوو. اوس د مثال په ډول لاندې لیکلي کورس آف سټډي بیا فیلډز آف سټډي کومې رشتې کې وایي تاسې غواړئ چې هغه دلته اوس معلومات زه درته راواړوم. د ویب سایټ موږ نه پوښتنه کوي نو هغه د زراعت نه شروع ده همداسې لاندې ټولې کومې رشتې چې موجودې دي هغه ټولې دلته ذکر شوي دي. انجینري د فرض مثال طب هم لاندې شته ریاضیات او د ژبې او ادبیاتو پوهنځی همدارنګه د ټول هر څه. نو فرض مثال که موږ تاسې انجینرینګ ساینسز انتخاب کو نو دغه د لاندې به بیا راسو بیا به هغه په داخل یو خو د خپله غټه رشته ده یعنې انجینري بیا په داخل د انجینري کې کوم هغه د موږ د خوښې وړ هغه سبجیکټ ده یا هغه مضمون یعنې په حساب چې دې ته هم بیا موږ تاسې پښتو کې بیا رشته وایو هغه خپله رشته به انتخاب کو. یعنې په دې معنا چې په انجینري کې کومه انجینري سیول انجینري برق انجینري او میخانیک انجینري همدارنګه د څومره اقسام چې دي دا ټول دلته موجود دي. فرض مثال موږ تاسې به راسو دلته به سیول انجینرینګ انتخاب کو. سیول انجینرینګ مو کله انتخاب کو بیا دغه داخل د سیول کې هم چې مختلفې سب کټګریز دي هغه مضمونونه دي هغه هم دلته تاسې ته ښیي چې کوم یو تاسې غواړئ هغه انتخابوی شئ. لاندې کورس لینګویج ده په کومه ژبه وایي تاسې غواړئ دغسې دا رشته وي په انګلیسي باندې. نورې ژبې هم شته لکه فرانسوي او همدارنګه ایټالوي او بعضې نورې ژبې او یا په الماني ژبه باندې فرض مثال. نو که تاسې انګلیسي انتخابوئ کولی شئ انګلیسي انتخاب کړئ. د هغه نه وروسته لاندې ده فیډرل سټیټ کوم ایالت کې وایي تاسې غواړئ چې دا درس ووایئ. لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ آلمان 14 ایالتونه لري نو هر ایالت چې تاسې خوښي هغه تاسې انتخابوی شئ. فرض مثال ته به موږ هامبورګ فعلا انتخاب کړو د مثال په ډول نو وبه ګورو چې کوم کورس موږ ته راوړی دغه دا موږ انتخاب کړو. نو په هامبورګ ښار کې سیول انجینري کې دغه یو کورس فعلا چې په انګلیسي ژبه باندې ده دا وایي موجود ده او دې ته کولی شئ چې فرض مثال اوس ته اپلیکیشن ولېږي چې هغه د ریسورس افیشینسي ان ارکیټیکچر ان پلانینګ په نامه ده او دلته لاندې یو څه معلومات ورکړي چې دا ماسټر کورس ده. ټیوشن فیس او پلیس انکوایر په دې معنا چې پوهنتون سره تماس ونیسئ چې آیا دا پیسې غواړي فیس لري که نه لري. خو عموما دولتي پوهنتونونه چې دي دلته مفت دي. یو څه ډېر په کم تعداد یو څو روپۍ دي چې په سیمسټر کې داخل جمع کېږي چې هغه په یو بلې ویډیو کې زه درته معلومات درکړم چې هغه ته سیمسټر کنټریبیوشن فیس وایي. نور فیس نه لري دولتي پوهنتونونه د ماسټري لپاره او همدارنګه په بعضې لیسانس رشتو کې هم فیس نشته. کورس لینګویج دلته لیکلي چې انګلیسي ژبه باندې ایډمیشن سیمسټر وینټر سیمسټر اونلی چې د دې په هکله هم زه بیا شاید په کومې ویډیو کې بلې ویډیو کې معلومات درکړم چې د وینټر سیمسټر په څه معنا
نو بیا که چېرې تاسې غواړئ چې نور معلومات لاسته راوړئ په دې لینک باندې چې کلیک وکړئ په دې رشتې په نوم باندې نو دلته بیا تاسې نور معلومات لاسته راوړلی شئ. اوس که چېرې دا ټول دلته تشریح کړو نو بیا ډېر زیات وخت لګېږي. نو دا ما غوښتل چې په لنډ ډول د ډي ای ډي یا د ډاټ ویب سایټ درته تشریح کړمه، خو لکه څنګه مې چې مخکې وویلې یو ځل بیا درته وایم چې په دې ویب سایټ کې ډېر زیات مفید معلومات دي د پوهنتونونو په هکله، د ښارونو په هکله، او د ټول هغه معلومات چې یو خارجي محصل لپاره ضروري دي چې هغه المان ته راسي د زده کړو لپاره، هغه ټول په دې ویب سایټ کې ځای په ځای سوي دي او دلته یې ډېر مفصل د هغوی بیان کړی ده. نو دا بیا تاسې خپله کولی شئ چې دا ویب سایټ یو څه در سره راوسپړئ او ویې ګورئ او نور معلومات هم لاسته راوړئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو دوستانو. په دې هیله چې له ویډیو نه مو یو څه زده کړي وي. هر څه سوالونه چې لرئ کولی شئ دلته لاندې په کمنټ کې ماته ولیکئ تر څو زه درته جواب کړمه، او کوم بعضې خبرې که چېرې له ما نه پاته سوي نو تاسې کولی شئ چې د هغه یادونه هم راته په کمنټ کې وکړئ تر څو د هغوی په هکله په را روانې بلې ویډیو کې چې بیا رانه پاته نه شي او په هغې کې بیا هغه درته ذکر کړمه او هغه سوالونه مو درته جواب کړمه. او همدارنګه د فیسبوک یوه صفحه هم زه لرم چې لاندې به درته لینک کړمه، هغه هم کولی شئ تاسې ځان سره لایک کړئ، ځکه زه دغه ویډیو هم په یوټیوب کې اپلوډ کوم او هم په فیسبوک کې سایز وړوکی کوم او هلته یې اپلوډ کوم، ځکه اکثره ملګري انټرنیټ داسې په پریمانه اندازه نه لري چې د یوټیوب ویډیوګانې پلی کړي. نو د دې لپاره به بهتره دا وي چې فیسبوک کې دا ویډیو اپلوډ سي تر څو هغوی په موبایل کې په هغه کم مصرف سره په موبایل کې د فیسبوک له لارې دا ویډیو وګوري او استفاده ترې وکړي. مننه.